له امریکا څخه په پوځي الوتکو کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. د متحده ایالاتونو د پوځ الوتکو له دغه هیواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون د جنوري په 24مه نیټه پیل کړ. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دې اقدام په پیل کې په C-17 الوتکو کې اتیا کسان ګواتامیلا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ګواتامیلا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر په اساس شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. د امریکا پوځ له دې مخکې هم له پوځي الوتکو څخه بهر ته د خلکو په لیږد کې کار اخیستی، لکه په 2021 کال کې د کابل د سقوط پر مهال. خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې له پوځي الوتکو څخه له دغه هیواده بهر ته د کډوالو په ایستلو کې کار اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د ټولو هغه کډوالو چې امریکا کې د اوسېدو قانوني حق ترلاسه کړی دغه هیواد ته یې الوتنې هم ځنډول شوي دي.